او نن دومره ما او نن خیر دې لږه وړی ما نو سمارټ لاک ډاون سمارټ او که سمیږې نه هغه زوړ شی بیا را روان دی بیا را روان دی استقبال ته ورته کوم ځای ودرېږو بیا را روان دی توجه ما مخکې نه ویلي وو ظالمانو ماله روژه مه خرابوئ تاسو ته پته نشته ټولې مسلې دین ته دي دین ته اسلام ته شریعت ته توجه زه اوسه پورې په دې لا پوه نه شم چې بیماري به ڈاکٹر صاحب سره ڈسکشن کوي میٹنگ کہ میں کب تشریف لاؤں گی اور کب واپس چلی جاؤں گی زه لا اوسه پورې زما مضمون په دې کار ونه کړم کہ 2 दिन تشریف لاؤں گی تو لاک ڈاؤن ہوگا پھر چلی جاؤں گی تو پھر نہیں ہوگا عجیبه غونته کار دی په دې مالک پوه کېږي دا خبره څنګه وي دا بیماري ډاکټر سره خبرې کوي چې نن دومره ما او نن دومره ما او نن خیر دې لږه وړی ما نو سمارټ لاک ډاون سمارټ دا اوس وړه ماشي مې تشریف راوړو نو ماشي مې دپاره سمارټ او وړوکي او کله چې نیکه راته نو غاټ لاک ډاون څه کیسې هم شروع کړي دې وجه نه ځان منظم کې ځان مضبوط زه هغه خلک څه شول انتراکس نو وایرس نو تاسو د کلي خلک یې دلته ارټونه شته پخوا به هغه لوټکي تاوېده پخوا خو که نه دا اوس نشته اوس ټیوبویلې دي هغه لوټکي به تاوېده نو د هغه ارټ د کوی نه به چې اوبه راووتې په هغه اوبو کې به توجه هغې کې به هغه سره سره چینجي غونته وبه واړه واړه د هغې بل ورته څه وایي هغې ته سمسوکې دا اسانه اصطلاح وایي سمسوکې نو هغې کې هغه ډولچه باندې به زموږ د مشرانو خپله لمن کېښوده او په غړپ په غړپ په غړپ په غړپ اوبه به یې وڅښلې توجه او لاندې به ټول ګڼ نښتې داسې یو سنډ به یې ورکړه هغه سمسوکې ټولې هغه به والوتې نه انتراکس و نه وایرس و ایمانونه مضبوط و مال یې نه ګټه ایمان یې ګټه توجه جام به و کټورې به 182 خلکو پې اوبه څښلې بلا کسانو توجه او راشه زه درته یو داسې پیر او شخصیت خیم توجه یو پیاله پیراله 70 صحابه مریدان موجود دي ابو بکر صدیق ابو هریره وایي زه خپله اوږې شوی وم توجه وایي رسول الله مبارک په دې یو ګرځوه اصحاب صفه کې هغه د صفې مریدان د پیغمبر شاګردان وایي ټولو پې وڅکل ما چې ماله پکې پرېږدي که نه پرېږدي وایي ټولو وڅکل وایي اخر کې بیا توجه وی آخر کې پیاله مال راله وی ما ته رسول الله مبارک فرمایي چې اے ابو هریره اوس تم وڅکه وی ما وڅکل وی ما ته رسول الله مبارک چې نورم وڅکه وی ما نورم وڅکه ما چې حضور بس وی 70 صحابه او ما وی مونږ پې وڅکل دا هغه 70 صحابه او مریدانو شاګردانو جوټه محمد رسول الله په خپله نوش فرمایله کائنات ته وښودل چې داسې پیرو داسې ولیو داسې بزرګو د مریدانو د شاګردانو جوټه استعمال کړه